د سولې بهیر د نورستان ولایت د خلکو دیني عالمانو او ځوانانو غوښتنې. بشیر احمد حکیمزی یم او تاسو ګورئ ستانزور ټي وي. نن چې په نورستان ولایت کې د سولې په اړه په جوړه شوې غونډه کې تقریبا د 1000 په شاوخوا کې ځوانان، دیني عالمان او په ډېر تعداد نجونې او د بېلابېلو ولایتونو خلک راغلي وو. په یاده غونډه کې د جګړې سر خوږېده او یوازې دا شعار په خوله و چې موږ سوله غواړو او د دې جګړې څخه ستړي یو، او په دواړو او ویل یې چې په دواړو طرفینو غږ کوو چې روانه جګړه ودروي ترڅو ټول انسانان په سوکالۍ سره ژوند وکړي، ځکه دوی هم د ژوند حق لري. نو الله رب العزت فرمان دی چې صلح وکړئ، موږ غواړو صلح وشي په نور ویاغه وخت کې ويحسب المسيء محسن. بدکار انسان هغه قاتل انسان به دا ګمان کوي چې زه محسن یم، نیک عمل انسان یم، په خپل ځان باندې دا ګمان لري. ويحسب المسيء محسن انه محسن ويودم المؤمن عند المؤمن احلى من شرب الماء. او د مسلمان بنا بل مؤمن ده، د مؤمن بنا د بل مؤمن په نسبت باندې د یا وجود څکلو هغه عزت او زیات ورته عزت د وطن په محبت باندې قسم خورم، د وطن په محبت باندې قسم خورم، تاسو چې ما په وینو ساتم که ورځې کشکا مونږ سوله غواړو، که ورځې کشکا مونږ سوله غواړو، دغه مې ارمان دی چې سوله به کله افغانستان کې جنګ کول، افغانستان کې دغه انګریزي ته دوام ورکول نه د افغانانو په ګټه دي، نه د اسلام په ګټه دي، نه د ولس په ګټه دي. تنها په هغه څه پورې تنها په هغه څه باندې چې یو داسې خلک په افغانستان کې د خرابۍ نه هغوی په خپل فایده باندې استفاده کړې دي او تر اوسه پورې موږ دغه څنډې په هغه ځای کې کړي دي او تر اوسه پورې زموږ دومره یو څوک پیدا نه شي چې ځان د افغان وایي او د ولس سره د پښتو د خلاصون په خاطر باندې اقدام وکړي او د قرباني ورکړي. ګران وطن او د ګل په شان وطن رايل نه سوال کوو، امن دایمي راوړه، امن دایمي راوړه، سولې خوشالي راوړه، سولې نیکمرغي راوړه، یووالی دسته مینه ورور ولې راوړه، مینه ورور ولې راوړه. خدای رب العالمین دې زموږ آینده راتګ امنیت راوړي. دا کوم چې حکومتونه زموږ دي خدای دې ته نصیحت وکړي، طالبان دي حق تعلیم دي، خدای دې د حق لاره وواړي، حق تعلیم دي په ډېر مکلف خدای دې ختم کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة. د دې خلکو د خبرو دا جوتېږي چې هیڅ کله جنگ او جګړې په افغانستان کې نه غواړي او وایي چې راتلونکې غونډه مو د سولې په اړه نه وي بلکې په سوله او امن کې وي. بشیر احمد حکیمزی، ستانزور ټي وي.